د استخارې لمونځ طریقه داسې ده. لومړی اودس وکړئ، مکمل په ارامه ښه اودس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څوک د یوه کار په اړه تشویشي شي چې پایله به یې څنګه وي، آیا دغه کار وکړم او که نه، نو 2 رکعته استخاره نفل دې وکړي. بیا دې د استخارې هغه دعا ووایي چې زه یې درته څو شیبو کې په سکرین لیکم او لولم یې. څنګه استخاره وکړم؟ تر اودس وروسته 2 رکعته نفل لمونځ وکړه، ښه په قراره او ښه په فکر. ذهن کې دا ولره چې دا نفل کوم د استخارې د دعا لپاره چې الله پاک مې فلاني کار کې مرسته وکړي. وروسته له دې چې نفل دې وکړل، په جاینماز همداسې کښېنه، له اعوذ بالله و بسم الله وروسته الحمدلله ووایه، بیا درود ووایه، ورپسې د استخارې دعا په عربي ووایه. که یې نشي لوستلی دا دعا چې اوس یې درته زه په سکرین لیکم، یو سکرین شاټ یې واخله او له ځان سره یې وساته. هر وخت چې د استخاره کوله د دغه عکس له مخې یې لوله، یا دا ویډیو له ځان سره وساته. کله چې د استخاره کوله دا دعا ما پسې تکراروه. له کوچنیو کارونو نیولې د ژوند تر ټولو لویو پریکړو کولو نه مخکې حتما استخاره کوئ. هیڅکله به د مهمو تصمیمونو په نیولو پښیمانه نشئ. د استخارې دعا دا ده چې زه یې څنګه وایم همداسې یې زده کړئ. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، دې ځای کې هغه کار چې تاسې کوئ یا هغه تصمیم چې تاسې نیسئ یا هغه څه چې په فکر کې لرئ هغه خپل ذهن ته راولئ. همداسې ووایئ چې اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، یعنی ذهن کې دا راولئ چې فلانی کار، فلانی تصمیم نیسم دغه. بیا ورپسې ووایئ خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبة أمری فاقدره لی ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، دلته بیا مغه حاجت دی، هغه څه چې تاسې تصمیم نیسئ یا حاجت چې لرئ یا مشکل چې لرئ او تصمیم چې نیسئ او په پایله یې نه پوهیږئ، هغه ذهن کې راولئ. بیا وایئ اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، په ذهن کې همغه خبره راولئ شر لی فی دینی و معاشی وعاقبة أمری فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. دا دعا همداسې چې ما وویله بیا یې تکراروئ او زده یې کړئ. د دې دعا معنا ته پام وکړئ، څومره عجیبه کلمات یې دي. وایي چې یا الله، زه ستا په علم له تانه خیر یا مشوره غواړم، ستا په قدرت له تانه د پریکړې غوښتنه کوم، ستا په لوی فضل سره سوال کوم، ځکه ته قادر او توانی او هر څه کوای شي، خو زه بې وسه یم، هیڅ نشم کوای. ته پوهیږې او زه نه، او ته د غیب علم لري. یا الله، که چیرې دغه کار چې ته پرې پوهیږې په دین دنیا او آخرت کې زما په خیر یا زما په ګټه وي، نو زما پکې قسمت وکړه او ماته یې اسانه کړه او بیا یې راته برکتي کړه. زما ربه، خو که دغه کار چې ته پرې پوهیږې که په دین دنیا او آخرت کې زما په شر یا تاوان وي، نو له ما یې لرې کړه او ما هم ترې لرې کړه او په ځای یې هغه کار زما نصیب کړه چې زما پکې خیر وي، هر چیرې چې وي، او ما پرې راضي کړه. سبحان الله. د دې دعا کلماتو ته مو پام دی؟ نو چې ته په الله توکل وکړې او دا مرسته ترې وغواړې، آیا د کوم کار پایله به دې ناوړه وي؟ نو په هر کار کې استخاره کوه. د استخارې په ترسره کولو انسان د هر کار پایله خپل رب ته سپاري. مهربانه رب چې هر کار ستا په ګټه څرخوي، هیڅکله به د کوم کار له پایلې پښیمانه نشي که همیشه دې د هر کار نه مخکې استخاره کوله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.